درېیمه خبره چې الله د دین د هغې دپاره رالیږلی چې زما او ستا د عزت حفاظت وشي. عزت لکه ښځه، مور، خور، لور، د معاشرې زنانه، دا زموږ عزت دی چې د دې حفاظت وشي. داسې نه چې څوک د دې بېعزتي وکړي، داسې نه چې نسبونه ګډوډ شي. د دې دپاره الله دا ویلي چې زنا حرامه ده. نن به دغه موضوع وي، زنا حرامه ده، لواطت حرام دی. دا ولې الله حرام کړي دي؟ الله ته پکې څه فایده ده؟ هېڅ فایده الله ته نشته او په کولو کې د الله څه تاوان نشته. صرف الله دا غواړي چې ستا دې کور کې چې کومې زنانې دي، ستا په دې معاشره کې چې کومې زنانې دي، چې دا پاکې پاتې شي او د دوی عزت برقرار پاتې شي. بس ستا ځوان روغ پاتې شي، ستا پیغله پاکه پاتې شي. نو د یو نیم سړي ته چې کله د حلال او د حرامو مسله وایي، دی به د تندې تریو کړي، ته به وایي چې په دې کې د الله فایده ده. یاره او کله به یو طرف ته خبره بوځي، کله بل طرف. بله خبره چې د هغې دپاره د الله رب العزت د شریعت رالیږلی چې زما او ستا د وینو حفاظت وشي. که الله ویلي دی به نه وژنې، هغه به نه وژنې، په ناروا به څوک نه وژنې، په ناحقه به څوک نه وژنې، سره د دې چې موږ ځان ته مسلمانان وایو، زه د پښتنو خبره کوو، او موږ بیا هم لګیا یو. زموږ په معاشره کې وینې تویول څومره اسانه طریقه ده. فیسبوک چې کولاوی 2 مړه دي او 3 مړه دي او 5 مړه دي او په یو بل ډزې کړي. اوس سوچ وکړه چې دا شریعت بلکل نه وی، موږ به د یو بل سره څه کولی؟ موږ به د یو بل د مالونو سره څه کولی؟ سره دي چې موږ سره شریعت ته او موږ ځان ته مسلمانان وایو، د یو بل په مال باندې ډېر لږ خلک دي چې هغه بریک نیسي او خیال یې ساتي. موږ به څه کولی؟ سره دي چې زنا حرامه ده، فحاشي حرامه ده، او ته د معاشرې حال وینه. دا بس خبرې حقیقتونه دي، د دې سترګې پټول نه دي پکار. نو کله چې الله رب العزت د میراث مسله ذکر کړه چې زموږ د مالونو حفاظت وشي، نو په هغې پسې بیا دا خبره شروع کړه چې ستاسو د عزتونو دین حفاظت وشي. نو د هغې د لاسې زنا حرام کړې ده. که هغه زنا د بېوادو په منځ کې ده، او دا تفصیل ما ذکر کړی په آخرني درس کې، پته نه شي دومره تیز ذهن والا موږ سره لاسوکي چې هغه ته دا یاد وي چې 4-5 میاشتې مخکې څه ذکر شي. همدې آیت کې ما دا مسله ذکر کړې وه ټوله، دا 15 آیت چې دی. زنا که هغه د بېوادو په منځ کې ده، هغه حرامه ده. زنا که د واده شوو په منځ کې ده، هغه ناروا ده. فحاشي که د هلک او د هلک په منځ کې ده، هغه حرامه ده. فحاشي که د جنۍ او د جنۍ په منځ کې ده، هغه حرامه ده. بیا دنه دا سوال کوم، ولې الله ته پکې څه فایده ده؟ نو ولې یې حرام کړي دي؟ چې زموږ عزتونه پاتې شي، زموږ معاشره پاکه پاتې شي. بعض وایي یاره یو خو دا مولیان نه دي، لکه څه چل شی دی بیا، نه نو دا حرام دی. دا اولنۍ خبره خو دا د مولا د نیکه دین نه دی چې هغه په خپله مرضۍ لګیا دی. که څوک پکې د ځان نه خبره کوي، موږ به خپله رد کوو چې دا خبره پکې د ځان نه کړې ده. اولنۍ خبره دا ده، عالم فقط ناقل دی د قرآن او د حدیث. اوس کیدای شي یو عالم نه وي او نوم پرې د عالم پروت وي، هغه نور څه بیانوي، دا د هغه خپله غلطي ده. دویمه خبره دا ده، عالم چې تا ته دا وایي چې دا کار حرام دی، دغه حرام دی، داسې مه کوه، داسې مه کوه، خو ستا پکې فایده ده. لکه زه اوس دلته ناست یم تاسو سره، او الله په دې ګواه دی، تاسو ټولو ته پته ده ما تاسو نه په دې ناسته د دنیا مطالبه خو نه ده کړې. نه موږ څه فیس یې ښودی چې څوک راځي دا به ورکوي، او نه څه خدمتونه دي، هېڅ هم د چا نه تمه نه ساتو الحمدلله، سوای د عرش والا نه. ته مې امیدونه ټول د هغه نه دي. خو چې زه دلته تا ته دا وایم چې ته د خپل ځوان خیال وساته. او یو سړی دا وایي چې یاره یو خو ده تنګول اګستی، ته سوچ وکړه چې دا سړی د کمې درجې قمقل دی. لکه ته ورته نصیحت کوې چې د خپل ځوان خیال وساته، ته ورته نصیحت کوې چې د پیغلې خیال وساته، ته ورته نصیحت کوې چې د کور د ماحول خیال وساته. الله وایي د الله رسول دی وایي ده زه تنګ کړی. بل طرف ته هغه سړی لګیا دی په ټیک ټاک، په فیسبوک، په یوټیوب، هغه چې هغه دعوت ورکوي فحاشۍ ته، د هغه نه دی راضي دی. هغه ته روشن خیال وایي، هغه ته وایي دی زمونږ خیال ساتي. خیال هېڅ نه ساتي، خو د ده په زړه کې چې کوم خواهشات دي شیطاني،
دقه سړی هم اقا خواهشاتو طرف ته بلنه ورکوي بس نور پکې هېڅ هم نشته رب العزت هر قسمه زنا حرام کړې ده دا لنډ قانون والا بیا دې آیت کې دا 15 آیت ما ویلی او موږ یې وضاحت کړی چې اسلام په اوله کې مسله داسې وه واللاتي یاتین الفاحشة من نسائکم چې ستاسو په زنانو کې څوک فحاشي وکړي فحاشي نه مراد دلته څه دی زنا ده عام فحاشي ته نه ده مراد چې چاته به بد نظر وکتو یا لاس یې وروړو یا دغه نه فحاشي نه مراد دلته زنا ده نو څلور ګواهان به پرې ګوایي ورکوي څلور اوس د الله دې مهرباني ته ګوره زه به د اسلام کم ښایست بیانوم تاسو ته چې په دې کې هر ځای کې دوه ګواهاني بعض ځایونو کې یو ګواه هم کافي دی دلته وایي څلور ګواهان خو دلته شتي ولې د دې دپاره چې دا مسله وړه مسله نه ده که دوی ویلې وې یو ویلې وې یو سړی به راپاڅېده په دروغو به ویلې چې ما د ښځې لیدلې وه زینه یې کوله څه به موږ کولی دا معاشره به څنګه تباه و برباد وي هېڅ پته نه لګي دروغجن ګواهان ښه ډېر دي چې ویلې او ما لیدلې وه دوی او ما لیدلې وه رب العزت څلور کسان به ګوایي ورکړي بله خبره بله فایده پکې ده که چېرته یو ګواه وی یا دوه وی نو روزانه به دا باسونه کېدی روزانه به دقه باز هغه ښځه باندې هغه ګوایي ورکړه هغه پلاني ګوایي ورکړه هغه پلاني ګوایي ورکړه چې زنا شوې ده او زنا شوې ده او زنا شوې روزانه به دا باسو نو د کومې ګناه باس چې ډېر کېږي نو تصور په ذهن کې د هغه ګناه جوړېږي نو کېدای شي خلک دې ګناه کې واقع شي ټایم دی دې نقطې ته که نه چې روزانه باس کی په مخه باس کی په مخه باس کی په مخه باس کی نو تصور عام شو دغه ګناه رب العزت وایي څلورو ګوایي ورکړه نو د اسلام په اوله کې مسله څه وه فامسکوهن فی البیوت دا زنانه به بندې کوي په کوم ځای کې کورونو کې زنانو مسله دا ده چې دوی به ټینګې کوي رابندې به یې کوي په کور کې حتی یتوفاهن الموت تر دې چې مرګ راشي مرګ پورې به دا نه وشي او یجعل الله لهن سبیلا یا به الله یو لار را پیدا کړي هغه لار بیا الله را پیدا کړه حدیث مونږ ذکر کړی رسول صلی الله الله لار را پیدا کړه هغه سزا ذکر شوه چې بې واده چې زنا وکړي سل کوړي دي او یو کال د هغه شړل دي موږ وایي شړل اوس نشتي هغې به ځای قید دی او واده شوی د هغه دپاره رجم دی دا هغه لار ده چې الله راوویسته دې مسلې دپاره اوله کې داسې و چې کورونو کې بندې کوي داسې کې یو فایده بله کېدای شي ما ذکر کړي مې د فحاشۍ د کمولو یوه لار دا ده چې زنانه د کورونو نه بې ضرورته نه وځي راوځي بې ضرورته ټکي او سره ما ولګه وګورئ ښه ځکه چې زه بعضو خلکو ته مولیان هم نه یم خلکو ته مولا صاحب وایي ځکه زه یم مولیان علم ورسره نه وي هغوی افراط و تفرید کوي او دا بلکل نه د زنانه وتسم کفر دی نه زنانه وتی شي د تعلیم دپاره چې کله پکې فتنه نه جوړېږي په پرده کې ځي راځي زنانه وتی شي درس و تدریس دپاره خو په دې ټولو کې یو شرط مونږ ذکر کوو بار بار تذکیرې ته ضرورت نشته څه شرط دی چې فتنه نه جوړېږي په پرده کې ځي راځي ها زنانه وتی شي د علاج دپاره زنانه وتی شي بازار ته څه ضروري سامان راوړي هغې دپاره دا وتی شي او ضرورتي دا تلی شي زنانه هم خادۍ له وتی شي چې پرده کې فتنه ترې نه جوړي د دې نه علاوه چې زنانه بې ضرورته د کور نه وځي راوځي نو دا لار کولا وهل دي زه دا نه یم چې دا به لازم په فحاشۍ کې موږ په چا بهتان نه لګو خو دومره وایو چې دا لار کولا وهل دي زنانه عقل کمزوری دا شریعت هم وی او دا صحیح عقل هم مني که دا شریعت ته لرې هم کې که نه خو صحیح فطرت او صحیح عقل د سړي دا وی چې زنانه په عقل کې د سړي نه کمزوري ده دا خو یو سړی سینه زوري کوي ملحدي دین سره نه لګي د الله سره نه لګي او دا زنانو سره ظلم وشو وایي چې زنانه عقل کمزوری دا دین ته بلکل لرې که یو سور کافر راوله سور کافر او کېنه او د هغه نه تپوس وکوه په رښتیا ووایه د ښځې او د سړي عقل یو شان دی ابه تا ته وایي چې نه د سړي عقل
د ښځې دی نه ډېر. نو چې زنانه په مخه وځي روځي په مخه وځي روځي او شتي ګنده خلک په معاشره کې شتي غلط خلک په معاشره کې نو کیدی شي چې د دې دا وته راوته د یو فحاشۍ ذریعه وګرځي. که نه زما دا خبره غلطه ده؟ ها شریعت چا سره ظلم نه دی کړی الحمدلله. څوک دې په ځان باندې دغه نه راولي چې یاره دا خو زموږ زنانه یو ظلم دی او جنکۍ هېڅ ظلم یې نه دی کړی. تا ته ما ووایي تعلیم کوي دی بازار ته ضروري سامان دپاره ځي دي غم خادۍ له ځي علاج له ځي نور پاتې څه شو هېڅ هم نه دي پاتې تجارت دپاره ځي. یو زنانه د تجارت کوي په پرده کې فتنه ترېنه جوړېږي اسلامي اصولو کې تجارت هم کولی شي. نو ته نور څه غواړې؟ غواړي هغه یوه لار پاتې ده کومه؟ فحاشۍ لار. دی چې را خفه دی صرف په دې خفه دی چې د فحاشۍ هغه لار پکې ذکر نه شوه چې زنانه دي وزي روزي او چې د چا سره یارانې کوي او د چا سره دوستانې کوي دي هغه ټکی پکې رانه دی دی په دې خفه دی. نو اوله کې داسې وه بیا الله رب العزت دا مسله منسوخ کړه دا مسله منسوخ کړه. هغې نه بعد الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واللذان یأتیانها منکم او هغه دوه کسان چې راتګو کې بدکارۍ ته ستاسو نه فآذوهما نو ضرر ورکوي دوی ته فإن تابا وأصلحا نو که دوی توبه وویستا او برابرې کو خپل عمل فأعرضوا عنهما نو مخ واړوئ د دوی نه إن الله كان توابا رحيما یقینا الله توبه قبلونکې مهربان دی. اوس د تېر شوي آیت کې ووایي چې ستاسو زنانه فحاشۍ ته راتګ وکړي سزا یې دا ده. اوس وایي که دوه نارینه راتګ وکړي د هغوی سزا دا ده. مفسرینو دلته یو څو خبرې کړي دې ته په اسانه پښتو کې یوه ده وایي دا اولنی آیت د سړو سره دی دا دویم آیت د زنانو دی. مسله یو ده د زنا ده. نو چې اوله کې داسې وه چې کله دا سزا نه وه راغلې د رجم ده او کوړو ده چې زنانه سره به د زنانه دپاره دوه کارونه شو. که زنانه فحاشي وکړه او ګواهان پې وو نو یوه سزا یې څه ده؟ کور کې به بندې. دویمه سزا دا ده چې زورنه به ورکې ردې بدې به ورته وې چې په خپل کار خو ستومانه شي که نه. دوه خبرې شو. نارینه دپاره په دې دویم آیت کې وایي چې تاسو کې دوه نارینه راتګ وکړي دا وایي د نارینهو مسله ده. نو نارینهو دپاره یوه سزا ده کومه؟ ضرر ورکول پیغور ورکول زورنه ورکول که حاکم پکې فایده ولیده ګزار نیم ورکول دا په اوله کې. اوس سوال دلته دا دی چې د نارینه دپاره ولي یوه سزا او زنانه دپاره دوه؟ یو سړی به راپاشي چې دا زنانو سره ظلم نه دی؟ دا زه به څه جواب کوم که چېرته د مفسرینو دا خبره ومنو؟ زنا کې زیات لاس ته ښځې دا کیدی شي دا خبره او دې نه ښه جواب نو کیدی شي تا ته یو سړی دا وایي چې د سړي هم ښځه وه څنګه جي بارک الله فیک دی جواب دی. سړی چې دی به کور کې پابند کړو نو دی خو ټوله کور مه ساتي د الله نه بعد یو مزدوري څوک کوي رزق به څوک را پیدا کوي. نو ځکه ګوره د الله په هره فیصله کې ډېر حکمتونه ډایرکټ به دې ته سوچ نه کوي ظلم وشو ظلم وشو دا د کومو خلکو چې دین سره نه لګي هغوی سره دقه یو ټکی ظلم او ظلم هېڅ ظلم نه دی شي. دویم قول په دې کې دا دی چې دا اولنی آیت چې د زنانه حکم دی دا د سحاق په باره کې دی. سحاق په عربۍ کې څه ته وایي چې زنانه د زنانه سره فحاشي کوي والعیاذ بالله.
او دا دویم آیت د لیواتت په باره کې دی چې هلک د هلک سره فحاشي وکړي. نو لیواتت هم په اسلام په اوله کې دقه وه چې که دوه کسان فحاشي وکړي هلکان نارینه، نو هغوی به وهې ټکې زورنه به ورکړې، پیغور به ورکړې، دی سزا وه. دا مسله بیا منسوخ شوه په څه باندې چې د رسول وسلم په حدیث کې رالو چې فاعل او مفعول دواړه به ووچړي. دا مسله په دې سره منسوخ شو. زه یو څو خبرې کول غواړم د لیواتت په باره کې. ګینې ما دې باره کې ډېرې خبرې کړي دي، خو بیا یې کومه ځکه چې د حالاتو او په سوشل میډیا چې د پښتنو کوم حال روان دی هغه انسان لره مجبوره کوي چې د روزانه دا خبرې وکړي. حدیث کې راځي، اول خو دا حدیث یاد کوي، امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام احمد راوړی دی. رسول وسلم وایي ان اخوف ما اخاف على امتي، زه چې په خپل امت باندې یریږم که نه د کمې ګناه نه ډېر، نو هغه د لوط علیه السلام د قوم د عمل نه یریږم. دا ښه صحیح حدیث دی. رسول وسلم دا یره په زړه کې وه. زه یعنې دا داسې مرض دی که نه، داسې مرض هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، جنۍ د جنۍ نه، چې هغه ذکر کولو کې هم سړي له حیا ورځي. چې کله دغه فحاشي ذکر کوي که نه، نو هم سړي له حیا ورځي. عقل یې نه مني، فطرت یې نه مني، دین یې نه مني. سوچ وکړه چې په دې کې کوم سړی اخته دی چې د ده څه فطرت دی، د ده څه عقل دی، د ده څه دین دی، د ده څه سړیتوب دی. امام ابن کثیر رحمه الله وی الولید ابن عبدالملک رحمه الله به دا خبره کوله، دا ډېر پاک سړی و، ځان به یې ساتو د ګناهونو نه، دا قسمه ګناهونه دا فحاشي. وی هغه به دا وی چې لولا ان الله قص لنا قصة قوم لوط في كتابه ما ظننا ان ذكرا كان يأتي ذكرا كما تؤتى النساء. وی که چېرته الله دا قیسه نه وی کړې د لوط علیه السلام د قوم ده چې نارینه به د نارینه نه شهوت پوره کو، نو زمونږ په ګمان کې هم دا نه راتله، موږ د سره دا منلم نه چې لا داسې هم کېږي. سوچ وکړئ دی څومره پاک سړی دی، خو دا الله دا قیسه ذکر کړه، نو موږ ته پته ولګېدې چې او داسې هم یو قوم تېر شوی دی چې هغه دومره رذیل او خبیث قوم و چې هغه د زناورو نه هم بدتر و، ځکه دا کار زناورو هم نه کوي. دا لیوات او زنا چې کله موږ ووایو دا هم یو قسم زنا ده، خو چې زنا کله وویلی شي نو عام د خلکو ذهن څه ته لاړ شي؟ زنانه او نارینه. لیوات هغه دغه دی چې هلک او هلک. عمرو بن دینار رحمه الله به وي د هغه کس په باره کې چې لیواتت کې واقع هو اشد من الزنا، د هغه انسان نه ډېر بدتر او خبیث دی چې هغه په زناګانو کې واقع دی. یعنې موږ دلته دا نه وایو چې موږ دعوت ورکوو چې او یاره زنا دي، نه، دوه ګناهونه دي، دواړه ګډ ګناهونه دي، دواړه ښه باسطونه دي، خو کوم یو پکې ډېر غټ دی هغه خبره دا کوي. او دغه شان د جابر بن زید رحمه الله هم یو قول دی، هغه وایي چې د لیواتت دا ګناه د زنا د ګناه نه غټه ده، دا دومره څخه پلیتي ده که نه. لکه سبحان الله د امام مجاهد رحمه الله یو قول ما لیدلی و یو ځای کې، هغه وایي کوم سړی چې لیواتت کوي او زما دا خبره او زما دا کلیپ او زما دا بیان زه غواړم د هغه رونو نه او خویندو نه کوم چې زما بیانونه نشر کوي چې دا ورسوي چې د هر پښتون غوږ ته ورسي، هر پښتون غوږ ته چې پښتو پوهېږي چې دا ورته ورسي. امام مجاهد رحمه الله وایي کوم سړی چې د لیواتت په ګناه کې پاخته وي، هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، که هغه فاعل او که هغه مفعول وي، که چېرته دی دې ګناه کې واقع او د اسمان نه چې دا کم باران کېږي او دی په هره قطره او څاڅکي باندې لامبي، باران چې کېږي څومره څاڅکي په شمار کې شتي، دی په هر څاڅکي لامبي، بیا به هم د ده نه دا پلیتي صفا نه شي. دی دومره پلیت انسان دی چې باران راورېږي او
کم ساس کې چې هر ساس کې باندې دی اعلان وي نو د ده د پلیتي د دې ګناه هغه به چېرته صفا نه شي ځکه شریعت د ده دپاره څومره غټه سزا یې ښودې رسول صلی الله علیه وسلم فاعل او مفعول دواړه به وجري خو بیا راته دا خبره رایاده کړم او بار بار موږ دا رایادو چې څومره حدود چې په شریعت کې ذکر شوي دي او سزاګانې دا ورکول د چا کار دی د حاکم وقت او د حکومت وقت کار دی دا ګوره زما او ستا کار نه دی چې ما ورته راولګو د ځان نه چې دی حدود نافظوو نه یاره وایي حکومت یې نه نافظوي الله پوه شه حکومت پوه شه زما او ستا لاس کې څه دي زما او ستا لاس کې هغه ځوان دی چې زموږ په کور کې دی زما او ستا لاس کې دغه معاشره ده چې موږ ورته نصیحت وکړو زما او ستا لاس کې دا دي چې موږ چېرته یو کتاب په دې موضوع چاته هدیه کړو یو بیان یو نصیحت خیرخواهي زما او ستا په لاس کې خیرخواهي ده باقي دوی باندې حد قایمول دوی له سزاګانې ورکول دا د حکومت کار دی دا د عوامو او د افرادو کار هغه نه دی نو دا هغه ګناه ده چې پښتانه پکې نن سبا ننوتي دي نه منې ما سره که نه منې یاره زه دا وایم هسې زموږ د دې معاشرې شعور ته ګوره او اندازه ولګوه چې یو هلک چې د هغه ګیره او برید نشتی او هغه سوشل میډیا استعمالی او کله پکې شونډې ښیي او کله بدن بله حصه ښیي او د هغې سره سندرې او د هغې سره تاویږي راتاویږي او د داسې هلک دی هلک تعبیر به صحیح خو زه هلک د داسې هلک دی په ملیونونو فالوورز یي ته زموږ د معاشرې غفلت د دې نه اندازه کړه لکه زه دا منمه یو ماشوم دی داسې کله نه کله کېږي لکه ماشوم مشهور شو یاره په وړوکوالي کې ورته الله دنیوي تعلیم کې ترقي ورکړې لکه زموږ پښتنو کې بعض یو څو هلکان مشهور شوي انګلیش کې په انجینرۍ کې په ډاکټرۍ کې واړه زه دا خو عقل ته پرېوځي چې د فالوورز ولې ډېر او په کار دی چې د فالوورز ډېري چې داسې کس ښه جذبه ډېره شي یا یو ماشوم لکه هغه مخکې ورځو کې یو ماشوم عالمي مقابله د قرآن ګټلې وه بیا چې راغی د هغه ویډیوګانې ډېرې وچلېدې او ډېره مشهوره شوه دا عقل ته پرېوځي خو یو هلک چې شونډې ښیي راښیي او د بدن حصې خوځوي راخوځوي او د هغې سره سندرې لګولي د دې په لکاو په ملیونونو فالوورز زه په دې فلسفه نه یم پوه په ایمان یې ووایئ دا چې دی فالو کړی او د ده د ویډیوګانې ګوري دا څه په ښه نیت ګوري ستا او ستا الله په رښتیا یې ووایه زه که چېرته زما او ستا معاشره بیداره وی او زما او ستا معاشره د فحاشیانو نه پاکه وی داسې کس به زموږ په معاشره کې ترقي کړې وه د ده به فالوورز وی د ده به یعنی زه حیران یم یو سړی منډه وهي یو سړی په رش کې ورننوځي یو سړي باندې خولې راواتي دي زه صرف د هغه سړي سره سیلفي وباسم چې هغه په بدکارۍ مشهور دي ته دې اندازه ولګوسه صحیح شوه زه کوشش کوم منډه وهم چې د عالم سره تصویر وباسم عقل ته پرېوځي د یو ډګر ډاکټر سره وباسم یو ګډ تاجر سره د یو معاشرې خیرخوا دی فلاحي کارونه کوي د هغه سره سیاستدان هم یاد که زه په سیاست کې مشهور دي بیا هم یو وجه خو شتي که نه خو زه تصویر د ده سره وباسم او هغه سړی مشهور په فحاشۍ دی هغه سړی مشهور په نشو تماشو دی هغه په حرام خورۍ دی ته ماته د دې معاشرې قصه راته وکړه زه چې دا معاشره کوم طرف ته روانه ده څومره موږ بې حسه شوي یو د غفلت دی خوب ته وګوره چې داسې کس زما او ستا معاشره کې ترقي کوي مال ګټي अब په هلکانو په جنکو په فحاشیانو لګوي او دغه قصه د جنکو هم ده هلکانو دا بعد چې موږ وځو چې موږ د لواطت مسله بیانوو دا فحاشي جنکۍ چې زما او ستا معاشره کې ترقي کوي ولې
معاشره ګډوډه ده، معاشره ګډوډه ده. نن یې پلانې ونیو پولیسو ځکه چې کنځلې کولې، هغه ورځ یې پلانې ونیو ځکه چې فحاش خبرې کولې. موږ وایو الله دې پولیسو له اجر ورکړي چې زه دا قدم یې اوچت کړو. خو آخر دا خلک زما او ستا معاشره کې ډېرېږي. ولې؟ یو سړی ناست دی په میډیا باندې خور مور د خلکو کنځي، فحاشیانې کوي، د زنا طرف ته دعوت ورکوي، زما او ستا ځوان خرابوي، زما او ستا پیغله خرابوي، د ترې بیا هم ترقي میلاویږي. او د دې په عکس هغه خیرخوا وګوره په معاشره کې چې د هغه څو فولورز دي، چې خلکو ته وایي نه دا کار غلط دی، هغه وګورئ چې د هغه څه حالات دي. چې خلکو ته د دین او د دنیا ترقي ښایي، زه صرف د دین نه یم، د دنیا د ترقۍ دعوت ورکوي، د هغه فولورز وګوره چې هغه څومره دي، د هغه ملګري وګوره هېڅوک هم نشته الا من رحمه ربي. یو څو چې الله پرې رحم کړی نو ټول دغه طرف ته راوالي. او روزانه نوي نوي جاښې هغه زموږ معاشره کې پیدا کېږي. نشې ولې عامې شوې؟ بدماشیانې ولې عامې شوې؟ دا ډز ډوز ګورې په دې میډیا سره ډېر زیات شوي دي. هلته دوه مړه او دلته درې مړه. دا به رښتې دا ولې؟ دې تا سوچ نه دی کړی. ځکه چې ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب که بل څه شی دی چې پښتنو کې ډېر استعمالېږي، پای کې ټوله ورځ زما او ستا ځوان د بدماشانو ویډیوګانې ګوري، او څوک لاس داسې وایي، څوک لاس داسې وایي، چا جبه راویستي، څوک چې دی په چړو ځان وایي، څوک په چړو لاس پرې کوي، څوک ځان ته پلانی بدماش وایي، څوک ځان ته پلانی بدماش وایي. نو چې زما او ستا ځوان کور کې ناست او دا ویډیوګانې ګوري، د ده نه به څه شی جوړېږي؟ دی به ډزې نه کوي، دی به مرګونه نه کوي. دې قصو د هلکان په دې دغه کړي، ځکه چې دی چې ځان ته ناست شي. بروز مې د ملګرو سره خبره کوله، ما دې قصو داخله قرآن لکه د روپۍ سړی به نه وي، د روپۍ په کور کې به پیسو خره نه ساتي، وایي دی خره نشي ساتلی. دی به کښېني په ټیک ټاک کې به ویډیو راواړئ او په هغې به یې لیکلي زه پلانی او زه نه ګورم د چا مخ ته، او ډز ډوز ډوز او ډز وزروي. دا وایي دا یې زه یاد کړم. لکه ته څوک یې؟ په تا خو څوک خره هم نه ساتي. چې کوم ځای کې داسې د بدماشۍ او د زور خبره وي، دی به ځان پټ کړي. تره نه منو، ماما نه منو، کاکا نه منم، پلار نه منم، رور نه منم. نږدې ده والله دې هغه ورځ نه راولي چې داسې ووایي چې د الله دا دین هم نه منم. دا موږ کوم طرف ته روان یو؟ زما دا خبرې غلطي، دا موږ کوم طرف ته روان یو؟ دا کومه ترقي موږ کوو یاره؟ خلکو میډیا استعمال کړه، انګریزانو استعمال کړه، کوم ځای ته ورسېدو؟ انډینو استعمال کړه، کوم ځای ته ورسېدو؟ عربو استعمال کړه، کوم ځای ته ورسېدو؟ جاپانیانو استعمال کړه، کوم ځای ته ورسېدو؟ چاینا والا استعمال کړه، کوم ځای ته ورسېدو؟ موته استعمال کړه، اخري نتیجې دا راوته چې یو بل وجنو او بدماشان رانه جوړ شو او فحاشیانې ډېرې شو. فرق دا دی. ترقۍ خبره خو نه شو. موته استعمال کړه، رشتې پکې ختمې، یو رشتې دار هم نه منم. او چې معمولي که د مذاقي پټاخه دې ورته ور واچوله، نو ته بیا د حالاتو ته ګوره او دغه ته ګوره. پرېږدئ دا د فیسبوک او د ټیک ټاک دا دنیا. زه وایم اکثر ما مخکې هم درسونو ته ویلي، حقیقي دنیا له راشئ، حقیقي ژوند له راشئ. دا کارونه کول ګوره ډېر ګران کار دی. یو هم نه منم، او را دي شي که چا کې زوري، او را دي ادې د کمرې ګوټ کې پروت وي، د شپې دا کیسې جوړوي. چې ته ښکلی دعوت ورکه، ښکلی پیغام ورکه. نو زه ګوره ډېر یېرېدلی یم په دې معاشره باندې، خصوصا د لواطت په مسله کې او د دې بدماشو په مسله کې. او ځکه ګوره دا چې بدماش کېږي کته بره کېږي، بل چې ګورې چا وجلی سجي کې پروت وي. کیسونه راغلي دي که یاره وایي هغه پلانی بدماش مړ شو. بیا معاشرې ته ګوره، اگر که دا موضوع زمانه لږ اوږده شوه خو ډېره فایده منه، بیا معاشرې ته ګوره چې د مرګ نه بعد د هغه د مرګ سره کیسه ختمه نه شو، د هغه په شان دوه درې نور را پیدا شو. زه ګندګیر یم وایي،
مخکې ورځ کې ویډیو کړه، دا یو وایي زه ګندګیر یم. تاسو پوهېږئ چې ګندګیر څه ته وایي؟ څه ته وایي ګندګیر؟ کېدای شي دا تعبیر صحیح، بل زه بدماش بارک الله فیک، زه ګندګیر یم، زما اخلاق ګنده دي، زما کردار وی ګنده دی، زما ناسته پاسته ګنده ده، چې یو سړی په ویډیوګانو دا جوړوي او بیا زما هر ځوان یې ځان سره لګوي، سوچ وکړه چې ما او تا به کوم طرف ته شو. که هلک ځان سره لګولي وي زه ګندګیر یم بیا ډز ډوز ډوز، ته مخامخ شه داسې نر سړي ته چې تا نه دا ګندګیري وباسي که نه وباسي. نو الله دې زموږ په معاشره رحم وکړي، مخنیوی وکړي د دې خبرو. او سړی وایي زه یې څه مخنیوی وکړم، زه ځان له غریب سړی زما څه اوس رسي اوس نصیحت زموږ اوس نه رسي. ښه نو چا ته کور کې وکړه که نه، ملګري ته وکړه، تره ماما کاکا انډیوال کلیوال نشو کولی، مني نه مني هغه ته پرېږده، ته خو کولی شي نصیحت. دویمه دا قسمه خلک که جنکۍ دي که هلکان دي که بوډاګان دي که نارینه دي او که هر څه دي، او که مالداره دي او که غریب دي او که پښتانه دي او که غیر پښتانه دي، نه به د دوی ویډیوګانې ګورې، نه به یې نشر کوې، نه به یې چاته کوې. ته ګورې چې دا خلک ورکېږي که نه ورکېږي، چې الټه خلک دوی له دعم ورکوي او دوی له پیسې ورکوي، دوی خو بیا کمیږي نه، دوی زیاتېږي. بله طریقه څه ده د مخنیوي، چې موږ د دې کار په انجام کې سوچ وکړو، انجام به سره وشي. ته دا ګوره زه ته یو خبره وکړم، ډېره د سوچ خبره او ډېره قیمتي. نن چې یو سړی ناست دی او پردی خور لور ویډیو ګوري او هغه پکې فحاشیانې کوي او هغه پکې کنځلې کوي او دی ورته ښه مزېدار ناست دی او شاباشي م ورکوي، ولې ستا زړه کې دا یره نشتي؟ کیدای شي سبا له ستا د کور په دې جنکو کې یو به د قضي ناست دی، نشي کېدی؟ کیدای شي دا چې نن راوتې ده خو دا هم د چا د کور عزت وکړه. دا نن چې کوم هلک لګیا دی په لواطت کې اخته دی، که فاعل دی که مفعول دی، خو دی هم د چا د کور عزت دی. نو ځکه یاد کړه دا قانون چې د بل په عزت خفه کېدی، رب العزت به ستا د عزت خیال ساتي. لکه بهر یو ماشوم روان دی که نه، او زه دې ماشوم ته په دې نظر ګورم لکه زما زوی، او که څوک دته غلط ګوري زه د هغه خبره کوم چې لکه څه کوي دی ماشوم سره، یا یو زنانه روانه ده، رب العزت به زما د بچي حفاظت کوي. او موږ فلسفه الټه ده، د ځان دپاره یو لار غواړو، د بل دپاره بله غواړو. زما بچی دې نشهیز نه شي، زما بچی دې فحاش نه وي، زما بچی دې ګناهونه نه کوي، او د بل هغه چې کوي زه ترې مزې اخلم. بیا دا تمام مه کوه چې ستا دا به برابر شي. ته د بل د بچي دپاره زه چې زما دې په هغه رب قسم وي چې کوم رب پیدا کړی، چې کله زه میډیا ګورم او دا قسمه هلکان او ګمراهان، که هغه ځوانان دي او که زاړه دي او که بوډاګان دي او که هر څه دي، صرف خبره د ځوانانو هم نه ده، او د دوی د ویډیو مخې له راشي، نو زه داسې خفه شم لکه زما د کور، او کور دی نو یو خلک نه یو ټول مسلمانان. رسول صلی الله علیه وسلم مسلمان د مسلمان دپاره څه دی؟ کل بنیان، لکه دیوال کې چې خښتې لګېدلي، ټول مسلمانان پښتانه هم پرېږده. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د مسلمانانو مثال د یو بدن دی چې په یو ځای تکلیف راشي، په ټول بدن تکلیف وي، چې یو ځوان خرابېږي زموږ ټوله معاشره خرابېږي. یوه پیغله چې ګډه وډه کېږي زما او ستا ټوله معاشره خرابېږي. نو د دې کارونو مخنیوی وکړئ. کوم ځای کې چې مشکوک کسان وینئ، په خپل کلي کې، په چم کې، په معاشره کې، او د هلکانو سره ګرځي را ګرځي، د هغه هلکانو سره هلکان نه مراد چې ګیره او برې تېنې راغلي او الله وله ښایست ورکړی، نور هر سړی پوه دی په خبره باندې. تپوس دې کوه ته څوک یې هلکه، او ده سره څه کوې دلته؟ او بیا د دې هلک پلار، د رور، د مشر، د ټلیفون وکړه راویې وغواړه. زه ګوره دا کیسه اینمه خو زه بې مطمئن نه یم، داسې به زموږ د معاشرې نه دا قیسه ختمه نه شي. لکه چې خلک به یېرېږي چې څوک هم نه پرېږدي، خو چې هلک رواني
او شاته پسې په سوونو لینډ روان د یو سیلفۍ دپاره، نو دا ختمیږي نه، دا سبا له بل را پیدا کېږي دغه شان. ځکه چې هغه وایي چې دې معاشره کې خو زموږ ډېر عزت، هغه د پښتنو معاشره الله دې وبخي هغه مشران ټول، هغه معاشره چې په هغې کې به ډمتوب او دا غلط کارونه په یو ډېر غلط نوم یادېده. خلکو به د ځان سره دې سړی نه کېنو. دا درته ګوره حقیقت و. زموږ چې کوم مشران وو په مجلس کې به یې داسې سړی په دیره کې په حجره کې ځان سره نه کېنو. وی خلک به بیا وایي چې د ده او د ده ملګرتیا د دې هم که ډم دی یا خراب دی یا ګډوډ دی. نن هغه خلک زمونږ خصوصي میلمانه دي او چې ورسره میلاو شي چې وایي زه ستاسو ډېر لوی فین یم، یعنې زه ستا د فحاشیانو فین یم، خو خبره یې په بله طریقې سره وکړه. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې زموږ د معاشرې نه هر قسمه ګناه او فحاشي هغه ختمه کړي. یو بله خبره ورسره یاده کوي او په دې دا درس او موضوع په دغه یو آیت ختم کړو چې دا سندرې مندرې چې سړی ډېر اوري که نه، دا ډېرې سندرې اورېده او سندرې اورېده دا انسان په فحاشۍ کې واقع کوي، که هغه د زینایي او که هغه د لواطي. ځکه چې نن سبا شاعري هم تاسو ته معلومه ده او سندرې او غزلې او ټپې څه دي؟ فحاشۍ طرف ته دعوت نه دی، فحاشۍ طرف ته دعوت دی. زما پیغله کته او زما پیغله بل به راشي هغه به ځان نه خیرخوا جوړ کړی زمونږ پیغلې دي شي او زمونږ پیغلې دي شي. پیغلو ته دین دا ویلي دي چې تاسو که هر څه کوئ د شریعت په حدودو کې وکړئ، بس ته بولې خفه کېږي. دی خفه په دې ټکي دی چې د شریعت حدود، دا ټکی پکې مه وایه یاره، دا حدود مودود ته لرې کړه. نو ځکه چې دی حمله کول غواړي، دا هغه مار دی، دا هغه خامار دی، دا هغه زناور دی چې دی په انتظار ناست دی چې کله به زه ښکار کوم، کله به ماته موقع میلاوي. هغه موقع الحمدلله څه نه څه چې بنده دی هغه په دې زموږ په معاشره کې داسې خلک شته چې هغوی په دې پوه دي چې د شریعت حدود دي. نو دا سندرې او دا فلمونه میلمونه دا هم دې طرف ته دعوت ورکوي. یو بله وجه ته ذکر کړم، دا فحاشي ولې ډېره شوې ده زموږ په معاشره کې چې کله انسان په لباس کې خیال نه کوي. دا هم ګورې یوه اهمه نقطه ده. لکه چې اوس زما او ستا ځوان او ځوانان خو پرېږده اوس پکې مشران به هم ویلي چې هغه دومره جنګي اچولی چې معمولي د عورت پکې پټ. ته په ایمان ووایه چې دا کم طرف ته به دعوت وي. که چا هلک دی ګیره او برېتې نشتي او هغه دا لباس اچولی دی، دا فحاشي ته لر کولول نه دي. د لباس هم خیال ساتئ. صرف دا نه چې جنګی دي، کمیس پرتوګ یې اچولی دی خو لنډ تن دی، جسم حصه پکې ښکاري. دا کم طرف ته دعوت دی؟ فحاشي طرف ته دعوت دی. د لباس ته خیال وساتلی شي. هلک ته دې وویلی شي چې ته به د زنانو لباس نه استعمالوې، زنانو ته دې وویلی شي چې ته به د هلکانو سره ځان نه یو شان کې. بیا ته ګورې چې الله ربالعزت موږ د دې فحاشیانو نه لرې ساتي که نه ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم چې لعنت ویلی ده په هغه سړي چې ځان د ښځو په شان کوي. ولې؟ فحاشي طرف ته دعوت. اجراګان زموږ په معاشره کې کمیږي که ډېرېږي؟ ډېرېږي. کوڅه کوڅه کې چې ګورې کوږ وږ به راوالي، دا ښه برابري. خو دې فحاشیانو ته دا شی جوړ کړی او بیا باز لاره پاشي او دا غریبانانو دا هم زموږ په شان انسانان دي. په دوی رد مه کوه، دا چې صحیح انسان وي دا به دا کار نه کولی. خو دی چې الله څنګه پیدا کړی دی هغه شان دی ځان نه ساتي. چې هلک د ځان نه جنۍ جوړه کړي او ته وایې نه د ده لکه خیر دی دغه یې کوه چې دې ترقي وکړي په دې قصه کې. خو سبا له بل هم راځي، بل اوس بل هم راځي، بل اوس بل هم راځي، بیا به دې قصې سره څه کوو؟ موږ د اوسه پورې دا غم راغستی دی چې دا زنانه خرابې نه شي او دا هلکان خراب نه شي. بیا به پکې درېیمه قصه بل راوځي چې اوس دا دوی خیال وساتي، دا پکې بل دغه راووتو.
نه هلته او نه دلته د دوی به جدا بیا خیال ساتي خیال ساتل دا دي چې راشه هېڅ ظلم تا سره څوک نه کوي چا ظلم کړی و دلته راشه هلکې ته او هلکې د هلکانو چلونه به کوې بس دا چا ظلم وکړو بلکې دا خو عین عدل وشو هلکې د هلکانو چلونه به کوې دلته ګډاګانې دلته جنکو جامې زموږ ځوانان به نه خرابوي الله رب العزت دی زموږ دا معاشره د هرې فحاشۍ نه پاکه کړي الله رب العزت دی زموږ د زنانو زموږ د نارینو د ټولو دی الله رب العزت حفاظت وکړي او څوک چې هم د مسلمانانو معاشره خرابول غواړي رب دې ورته هدایت وکړي او که هدایت نصیب کړي الله یې تباه و برباد کړي او الله رب العزت دی د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو ملکونو دی الله حفاظت وکړي د هر شر نه دی الله دا ملکونه وساتي او چا چې څه چل جوړ کړی د دې ملکونو د ورانولو نو رب العالمین دی تباه و برباد کړي او رب العالمین دی زموږ په ملکونو کې زموږ په علاقو کې په مسلمانانو کې دی الله امن او امان راولي انشاءالله پر روان درس کې به د 18 آیت نه شروع کوو خو دلته صرف دا خبره یاده کړي الله وی که دوی توبه وویسته نو بیا ترې مخ واړوئ یعنې بیا یې مه تنګوئ پیغور مه ورکوئ الله بخونکی توبه قبلونکی دی د دې نه اخوا خبره هم د توبې ده چې دا تاسو ته یادوي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا